په ولاړه باندې د سیکس کولو داسې طریقه چې تاسې به ټول عمر د سیکس کولو نه دونه خوند نه وي حاصل کړی. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا معلومات درکوم او د سیکس کولو داسې یو طریقه به درته ښایم چې تاسې به په دې سره د کوروالي نه ډېر زیات خوند حاصل کړئ. خپلې مېرمنې نه به دونه خوند حاصل کړئ چې تاسې به د ټول عمر نه وي حاصل کړی. ځکه نن سبا زیاتره ځوانان داسې دي چې هغوی ته د سیکس کولو داسې طریقې نه وي معلومې تر څو هغوی د خپلې ښځې سره د سیکس کولو نه خوند واخلي او یوازې په یو څو طریقو سیکس کوي، خو هغوی خوند نشي اخیستلی، ځکه هر شی چې په یو طریقه ډېر شي نو هغه بیا خوند نه کوي او سړي ته زړه موړ وي. ځکه نن سبا دلته زیات کسان داسې دي چې هغوی په یو طریقه سیکس کوي او هغه دا چې خپله ښځه سملوي او هغې باندې سپې اوچتې کړي او ذکر پرې وردننه کړي او یو څو وار وروسته مخکې شي او خلاص شي او بس کیسه یې ختمه کړي. خو داسې نه ده. تاسې باید په داسې طریقه باندې سیکس وکړئ چې هم ستاسې مېرمن ته خوند ورکړي، هم تاسې ته خوند درکړي او هم تاسې باید هره سپار د سیکس کولو په یو نوې طریقه باندې وکړئ. یعنې په سیکس کې تاسې باید طریقې بدل کړئ او چینجز پکې راوړئ چې یو د هغې نه په ولاړه باندې سیکس کول دي. خو د دې نه مخکې چې تاسې ته په ولاړه باندې د سیکس کولو طریقه وښایم، کله تاسې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړه نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسې ته در ورسېږي. دوستانو، زیاتره داسې کسان دي چې هغوی د دې خواهشمند وي چې د سیکس کول داسې طریقې یادې کړي چې هم دوی ته خوند ورکړي او هم دوی ښځې ته خوند ورکړي او داسې طریقه وي چې په هغې کې دوی انزال هم نشي او هم که ډېر وخت سیکس وکړي او هم ترې خوند زیات حاصل کړي چې یو د هغې نه په ولاړه باندې د سیکس کولو طریقه ده. خو دوستانو، په دې طریقه کې به تاسې په ولاړه باندې سیکس کوئ او تاسې ته به ډېر زیات خوند میلاویږي او ستاسې ذکر به د خپلې مېرمنې په شرمګاه باندې په مکمل توګه وردننه کېږي، هم به ستاسې مېرمن تاسې نه خوشحاله وي او هم به تاسې د ورونه پوره خوندونه اخلئ. نو ډېر وخت تاسو نه ضایع کوم او راځو دې طریقې طرف ته. نو دوستانو، طریقه داسې ده چې تاسې به کټ یا میز ځان ته تیار کړئ او په هغې باندې به تاسې یو ټوټه خوره کړئ. بعد له هغې نه به تاسې خپلې ښځې ته ووایئ چې هغې میز شي. خو د دې هر څه نه مخکې به تاسې خپله مېرمن په شوق کې راوستلې وي. په شوق کې راوستلو طریقې باره کې ما مخکې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. نو په ټایم چې ستاسې ښځه په شوق کې راغله نو هغه به تاسې میز پورته کړئ او هغې ته به ووایئ چې په ښي اړخ باندې سملي. بعد له هغې نه به تاسې د هغې شرمګاه خپل ذکر ته برابره کړئ، یعنې د میز څنډې ته به یې راکش کړئ. بعد له هغې نه به خپل ذکر رانیغ کړئ او د هغې په شرمګاه به یې وردننه کړئ او د هغې یو خوا به لږ څه اوچته ونیسئ. بعد له هغې نه به ذکر پرې وردننه کړئ، تاسې به وروسته مخکې کېږئ. په دې طریقې سره به تاسې انزالېږئ هم نه، ورسره به تاسې ډېر زیات خوند هم ترې حاصل کړئ. دونه خوند به ترې حاصل کړئ چې تاسې به د دې نه مخکې په سیکس کې نه وي ترلاسه کړی. نو دوستانو، نننۍ